بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، د ګروپونو ټول مرګري او موږ سره په دعوت کې شریک مرګري، الله دې زموږ د ټولو د ایمان حفاظت وکړي او رب العالمین دې موږ استاد ناراضي شي او د خپل دین په پویا او د هغې فهم الله دې زموږ نصیب کړي. مرګرو، د بعضو مشکلاتو نه چې دا دعوتي کار کې انسان باندې مشکل او تکلیف راځي، نو موږ نه تقریبا د هفتې نه زیات درسونه قضا شو، ځکه زه خپله هم نه مخابانې نو ډېرو ملګرو دغه رالیږلي ولې درس نه کوې ولې نه کوې، نو زموږ عذر دی او اوس هم دی، الله دې احسان کړي، دعاګانې کوئ او د عذر په وجه باندې موږ نه دا تاخیر راغلی دی. اوس به هم کوشش کوي انشاءالله چې څونه وسه مو الله دې زموږ ستاسې توفیق نصیب کړي د دین. دا یو ملګری دا وایي زموږ د قومي ترانه کې یو لفظ دی چې سای خدا ذل جلال د الله سوری، نو وایي دا لفظ څنګه دی؟ دا د اسماء او صفاتو کې دی که دا څه طریقه ده؟ اصل دا دی چې د الله ذل حدیثو کې راغلی دی چې اضله الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، او بعضو روایاتو کې ظل الرحمن راغلی دی. نو دې کې به علما درې قوله ذکر کوي. یو قول دا دی چې دې نه ظل العرش مراد دی، لکه بعضو روایاتو کې اوس راغلی دی، او دویم قول دا دی د دې نه د الله خصوصي رحمت مراد دی، او دریم قول د بعضې علماو دی هغه دا دی چې بس دا د الله صفت دی او ظاهر کې او نبی صلی الله علیه وسلم ولا ثابت کړی دی، او محمد رسول الله علیه وسلم چې کوم ثابت که هغه به موږ الله له ثابتوو، بې د چون چرا او د کیف او د قیل او د قول نه چې څوک وایي دا به څنګه یو څنګه به په کیفیت نه، نور ذل د الله صفاتو کې وشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګري د یو مسلې پوښتنه کړې ده چې د بیع التقسیط کښتونو باندې یو شی اخیستل د دې شرعاً څه حکم دی، چې داسې طریقه باندې واخلي چې څه روپۍ به اوس در کوم او څه به بیا در کوم او څه به بیا در کوم او څه به بیا در کوم، میاشت کې به دونه در کوم. یو د دې څه حکم دی، او دویمه دا مسله موږ ته وضاحت وکړئ چې د نیټې د وجې نه پیسې ډېرول د دې شرعاً څه حکم دی. مثلا یو شی دی هغه نقد په 10 روپۍ او چې دا قرض ورکوي نو په 15 روپۍ ورکوي، د دې مسلې شرعاً څه حکم دی؟ ان شاء الله سبحانه وتعالى دا مسله زه بیانوم، خو د دې نه مخکې زه یو خبره کوم، هغه دا دی چې دا مسله د علماو منځ کې لږه اختلافي ده، نو دلایل یې وایم چې ما ته کم یو دي کې انشاءالله راجح ښکاره کېږي. د دې دا معنی نه کوم چې ما دا وویله دا په بل خامخا لازم شو، نو دا مسله زه ذکر کوم. په علماو کې شیخ البانی رحمت الله تعالی علیه او بعضې نور علما هغوی وایي چې دا طریقه باندې بیع دا صحیح نه ده، او که دا وشي وایي دا سود دی، لکه دا د امام اوزاعي نه هم دا نقل دی. خو اول خو دا یو خبره ذکر کوو، دغې خبرې له بیا وروسته راځو انشاءالله. نیسې باندې بیع دا شریعت جایز کړې ده. بخاری کې د عایشې رضی الله عنها حدیث دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اشترى طعاما من یهودی ورهنه درعا من حدید. د الله نبی قرض په نیسې باندې د یهودي نه غنم اخیستی او خوراک یې اخیستی او زغره او سیخي وه، او دې طریقه باندې چې دا پیسې به څه دې کال کې در کوم او څه به دې میاشت کې در کوم، دا شرعاً جایز دی تقسیط چې ورته وایي. او د دې دلیل هم حدیث د بخاري دی. عایشه رضی الله عنها وایي جاءتنی بریرة، ما ته بریره راغلې وه، فقالت بریرې ویلې کاتبت اهلي على 9 اواقن في كل عام اوقیه،
زه د خپل اهل مکاتبه کړم او په 9 اوقیو باندې، او ما ته ویل چې هر کال کې به یو اوقیه راکې، یعنی 9 کال کې به ته ځان فارغې. علما وایي دا ګوره بریري ځان مکاتب کړی په نحو باندې او کال کې یو اوقیه و. نو دا دغه تقصید دی چې یو شی مثلا سړی والی په 9 لک روپۍ 10 لک روپۍ ته چې میش کې به 1 لک روپۍ در کوم، وایي دا صحیح دلیل دی د دې چې دغه قسطونو باندې پیسې ورکول دا جایز دي، خو شرط به دی کې دای ګوره دا ما مخکې یو درس کې ویلو چې دې په سودونه نه خيږي، زیاتواله به پسې نه کیږي. د سینه چې دا کی شوي شارټ شو دا ته به وای چې به په دونه سود راکې او دونه روپۍ به پسې کې، دغه به د اسلام خلاف دی. باقي دا دویمه مسله چې دا د نیټې د وجنه پیسې زیاتول د دې څه حکم دی. ائمه اربعه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل، د دې ائمه قوله شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه، مفتی شیخ ابن باز، شیخ صالح ابن عثیمین، بلکې سعودي اکثر علما دای په دې باندې فتوا ورکړې ده چې د نیټې د وجنه پیسې د زیاتیږي. نو چې یو شی دی مثلا نقد واغسته چې داغه قیمت 10 روپۍ او ته 15 میاشتې نیټه وکي یا 4 میاشتې په 12 باندې ورکې، نو وای دا صحیح دی، خو شرط به کې دای ګوره چې دا به نه وي ک نقد دی راوړ دونه به یو ک قرض دی راوړ نو دونه به نه تعین بکې چې یا مې په نقد باندې شو او یا مې په قرض باندې شو. کچیرته تعین دیونه ک او دغه سې دی پرې خدا نو به مسله دا چې دې ته به بیع پی بیعتین ویلې کیږي. د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه وی قالو بیعتین پی بیع، دا باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعتي کی ذکر کوي. اي يقول ابيعك هذا الصوب بنقد ب10 وبنسيئه ب20، نقد په 10 او قرض په 10 باندې، ولا يفارقه على احد البيعين، او جدات نشه دای ونه ویل چې یا مې په نقد شي یا مې په قرض. او به امام ترمذی صاحب وایي فإن فارقه على احدهما، کدی یو باندې جدا شي چې یا مې په 10 شي یا مې په 10 شي، وای فلا باس اذا كانت العقده على احد منهما. دا امام ترمذی په کتاب البيوع کې په بیعتین په بیعتین دې باب کې ذکر کړی دی. او شوکانی سن لوتار کې وای د دې علت د تحریم هم داده چې دا تعین ونکي چې عدم استقرار الثمن په صورت بیع الشیء الواحد بثمنين، پیسې نه دي معلوم شوی نو وای دې طریقه باندې بیا صحیح نه دی، او که پیسې معلومی شوي نو بیا صحیح کیږي. د احناف کتاب بدایع الصنایع 5 جز 180 کې وای یزاد الثمن لاجل الاجل، د نیټې د وجنه پیسې ډیریږي. د مالکیانو کتاب بدایت المجتهد 2 جز 130 کې وای جعل للزمان مقدارا من الثمن، د زمانه د وګړو د وجنه پیسې ډیریږي. د شوافیع قول الوجیز کې را نقل کړی دی الخمسه نقدا تساوي 6 نسیئه، و نقد 15 د شپږو نسیه سره برابر دي. او د حنابلو قول هغه شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموعه الفتاوا 9 جز 499 کې ذکر کړی دی چې الاجل یاخذ قسطا من الثمن، د نیټې د وجنوي پیسې ډیریږي. او مغنی کې امام ابن قدامه 4 جز 315 کې دا ذکر کړی دی چې یزاد الثمن لاجل الاجل. او دلیل دین نیولې چې حل الله البيع دا مطلق بیع ده، او الا ان تكون تجاره عن تراز. او مفتی عام شیخ ابن باز هغه یو بل دلیل مراوړی دی په د فتاوا الاسلامیه کې 2 جز 311 کې وای نبی رسول الله عبد الله ابن عمرو ابن العاص ته حکم کړو، امرن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان يجهز جيشا، چې د مجاهدینو یو لخر تیار کا. نو هغه به څه چل کو، پکانه یشتری بالبعیرین، پکانه یشتری بعیرا بالبعیرین الى اجل مسمى، د به یو خغستا ویل چې پلانې نیټه کې روستا زبل به دوه خان درکما. نو ګونه
اجل مسمى سره غلې دی د حدیث کې د لفظ سره غلې دی نو یو خې په دوه باندې غسته دی او دی باندې مصری یو دکتور دی رفیق موسی المصری یا یونس المصری کتاب هم لیکلی کتاب التقسیط دغه دکتور دی او امام شوکانی رحمت الله علیه نیل لوتار کې وی وقت جمعنا رساله په هذه المساله من یو رساله په دې مسله لیکلې ده وسميناها نوم ولې خیر شفاء الغلل في حكم زياده الثمن لمجرد الاجل او بیا وی وحققناها تحقيقا لم نسبق اليه من پکې د څه وضاحت کړی دی چې هغه ته مخکې موږ نه څوک ور مخکې شوی وای نه دي نه لوتار پنځم جز یو سل دواوی کې دا وی دلته یو اشکال راځي اشکال دا دی چې حدیث کې خود دوه بیاګانو نه من راغلی ده د یو بیا کې نو دا څنګه چې نقد پدی او نسیه پدی باندې نو د دې خبرې وضاحت د علما دا کوي هغه دا چې موږ به فهم د حدیث کوو خو به فهم سلف د دې امت چې دي چې هغه موږ ته څنګه ویلي دي امام ترمذی د سلف د دې امت نه دی هغه دا ذکر کوي چې کچیرته په یو بیعت جدا شو او تعین وکړه چې دا مې نقد په دې شو او یا مې قرض شو نو وای دا به بیع په بیعتین نه دی او به وای چې قال الشافعي امام شافعي رحمت الله علیه چې هغه په سلف د دې امت کې دی هغه وای و من معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيع هغه وای ان يقول چې وای ابيعك داري هذه وای دغه حدیث معنی دا چې یو بیع په دوه کې صحیح نه ده دا کور د باندې خرڅوم به قضا په 2 روپو خو علا ان تبيعني غلامك بقضا چې تبه در باندې غلام خرڅه وای بیع په بیعتين دا دی او بیا وای دلته یو بل تفسیر شوکانی لوتار کې وای شوه د بیا په بیعتين ايسلفه دینارن چې 1 روپۍ ولا قرض ورکی په قفیز حنتا الى شهر يوم مشپوره فلما حل الاجل نیټراله وطالبه بالحنت غوت الغنم راکوس نو دوته ویل چې دغه بيحن القفيز الذي لك علي الى شهرين بقفيزين وسره باندې دوه شوې دا وای دا بیا په بیعتين دي نو په دې صورت کې کیا سودا وکي او تعین ونکا او هم دغه صفات سي ده نو حدیث کې دی چې بیا به دا کم پکې اخلي پله او کسهما او ربا یا سود کې راځي یا په دغه طریقې بیا په بیعتین وکړه سماک نه دا روایت نقل دی دا تفسیر منتقا کې ته نقل دی امام احمد ابن حنبل سیمنا امام شافعي رحمت الله علیه و چې کله د سیمن جمله پاتې د تعین ونکړه چې کنه دونه شو قرض په دونه شو نو وای دا به بیا په بیعتین دی او که تعین وکړو به نه دی خو کله سی ویل چې بس قرض شو په 12 شوي او سبا له د نقد راوړي او لسیتی واغستی دام به بیا په بیعتین دی دام منه ده نو دا مسله اختلافي ده د علماو په منځ کې شیخ المانی صاحب او نور علما وی چې د نزان ساتل پکار دي دا خنه ده او جمهور علما د سعودي علما په دې فتوا ائمه 4 شیخ الاسلام ابن تیمیه امام شافعي رحمت الله علیه دانګ امام شوکانی امام ترمذی دا علما وی چې دا جایز ده خو منګه دا وایو چې تبرع ک مومن به احسان کوي نو که څوک د سید قرض د وجه نه پیسې ډېرې نه کینو دا خو ډېر غوړواله او اولاد خو که څوک زیاتی کی نو نفس جواز دا مسله لري او د کې به دا پایدار شي چې ډېر امت په دې کې اخته دي نو دا به سودونو نه بچي د حدیث تفسیر به فهم سلف شوه دي د کوم څه ممانعت نشته دي هدا وبالله التوفیق او د دې د مانند کې چې دا زما یو نظر دي زما تحقیق دي تر رسیدلې دي کې د شی عالم دغه تحقیق د دین په اخبار رسیدلې او دلایل باندې کوم ته تحریم صحیح ثابت شي نو فنقول به ان شاء الله من خپل خبره باندې نکله کیو او من هغه ترجو کو هذا وبالله التوفيق دا بل مرګره ته پوس کوي دا دویم سل ده ته پوس وکړه خو کې دې شي جواب پورا ناوري وای دا ګدل سنگي وای څنګه شه ده د اسلام کې نشته او شریعت کې نشته رسې ځان نه چاته شی جوړ کړي دي قران او حدیث کې دا نشته د ما بل ورسم ویلیو دا مرګره د صلات حاجت باره کې ته پوس کوي دوه تفوسه کړی دی یو دا دی چې دا په قران او حدیث کې شته دی او کنه شته دی یو او طریقې څه ده اصل خبره دا ده چې مسلمان د هر وخت کې الله تخفل حاجت پیش کوي سجده کې دعاګانو کې او ذکر باندې علا کل حال دا خپل رب ته عاجزي کوي خود دې صلات حاجت باره کې دا چې عام منځو کو دعاګانې وکا خدا چې د صلات حاجت خاص منځ دی لکه ابن ماجه کې یو روایت راغلی چې 2 رکعاته بکوي او بس سلام ګرځي خو دا روایت سندن دی کې د عبد الله ابن ابي اوفا الاسلمي رضی الله عنه روایت دی ابن ماجه کې
او دې کې راوی دی فائد بن عبدالرحمن. امام احمد صاحب وایي منکر الحدیث دی، او بلکې اهل علم وایي دې باره کې چې څومره احادیث راغلي دي نو هغه ضعیف او منکر روایت دي. نو دا چې دا 2 رکعاته خاص صلات حاجت په صحیح روایتو کې نشته دی. نور مؤمن به داسې کوي چې بس ضرورت یې پیښ کېده مونځ به هم کوي او عبادت به هم کوي او دعاګانې به هم کوي. دا بل ملګری یو تپوس کوي چې دا درود چې یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم دا غوړه دی او که درود ابراهیمی غوړه دی؟ اللهم صل علی محمد. درود ابراهیمی په صحیح حدیثو کې راغلی دی په مختلفو الفاظو بخاری او مسلم کې دی، او دې طریقه باندې درود چې یا رب صل وسلم دائما ابدا دا د بریلیانو یو شعر جوړ کړی دی، او شیخ ابن باز رحمت الله علیه دې باره کې ډېره ښه خبره کړې ده چې یو درود ابراهیمی نقل دی یا نور یو 2 طریقې د درود دي. نور هر کلمه چې هغه د نبی علیہ السلام باندې د صلات تذکره کی و شرعاً دي کې څه ممانعت نشته دی چې شرکی الفاظ پکې نه. نو اللهم صل علی محمد داش یا نور د درودونه شو ان شاء الله دې کې څه حرج نشته دی چې شرکی الفاظ پکې نه. درود تاج کې شرکی الفاظ دي دافع البلاء والوباء والقحط والمرض او ولعلم دا اوس احادیثو کې نشته دی. رشید احمد گنگوهی صاحب په تور رشیدیه کې وایي دا بالکل صحیح نه دی. نور درود شریعت داسې منحصر کړی نه دی چې په دې لفظ به او په دې بل به نه وي. دا یو ورور وایي چې سړی طواف کوي او طواف په منځ کې ایسته به اودس شي، نو دا به څه طریقه کوي؟ بعضې علما لیکه دا د بعضې احنافو ورونو قول دی چې دا به بنا کوي. بنا دا ده چې دا به لاړ شي اودس به کوي او دغه ځای نه به بیا شروع کوي. خو دې باره کې صحیح حدیث نشته دی. صحیح حدیث او دا د شیخ ابن عثیمین رحمه الله په لقاء الباب المفتوح کې ذکر کړی دی چې د طواف مثال د عام عبادت د منځ دی، خو منځ کې خبرې نه کیږي او دې کې کیږي. نو چې کوم ځای کې دی اودس مات شه طواف کې بس هغه ځای کې به طواف پرېږدي او لاړ به شي اودس به وکړي او رابه شي او بیا به د سر نه دغه کې د طواف شروع کړي. دا بل ورور وایي دا مارخور ځناور حلال دی که حرام دی؟ ورور داسې نه پېژنم مارخور چی ته وایي، او دا وایي قومي د پاکستان قومي ځناورو کې دی. یاره بس الله ته پته خفه نه شي دا چې ته بل چا نه تپوس وکړه. ما دا نوم اول مره دی چې ستا نه اورم، څه عربی نوم دی ولوي او نو کېدی شي بیا به ته موږ حلال او حرام ووایو انشاءالله. مارخور ځناور زه نه پېژنم. دا یو بل ورور د دې غونډۍ باره کې تپوس کړی دی. ګوره دا یو خبره یاده کوي او دا مسله موږ بار بار ویلې ده چې ډېر خلک په دې کاروبار کې په حرامو کې اخته شوي دي، نو لږ احتیاط وکړئ. حواله د چا روپۍ را لېږل د یو ملک نه بل ته هغې باندې اجرت اخیستل انشاءالله دې کې به څه حرج نشته دی. پیسې په پیسو بدلول او اجرت د نقل الحوالې خدا دې چې دا خلک د سعودي نه او دوبۍ نه او د نورو ملکونو نه هلته سړي له پیسې ورکي او دلته پاکستان کې ترې واخلي. دې خبره کې ډېر احتیاط وکړئ او خاص کر د غونډۍ والا د دې کې احتیاط وکړي. دوبۍ کې ما دې ملګرو ته وویلې نو هغو ته خبره چې ناشنا غوندې ښکاره شوه دې بازو ته. دا ناشنا نه ده، دا پیسې چې تاسې ترې اخلئ هلته او دلته پیسې ورکوئ نو دا خو د نقل حوالې نه دي، ځکه تاسې ته هلته په پیسو اخلئ. اکثر ته کله ریټ هم ارزان کوي او کله ریټ ګران. نو دې باندې دا طریقه چې یاره پلاني ته زما کور ته روپۍ ولېږه او زه به یې بیا در ولېږم، دې ته ربا النسیه ویلی کېږي. رسول الله علیه وسلم وایي سره او سپینه روپۍ دا به لاس په لاسي. نو یو به دې کې دا قرض نه کوئ چې پلانې ته زما کور ته روپۍ ولېږه او زه به یې درکړم، او دویم به دا هم نه وي چې داسې ړنده کاته کوي، ځکه دې کې دا دی د روپو باره کې چې دا واخله او دا راکه. علما وایي که یو زرګر ته دې وویلې چې دا روپۍ واله او ماله په دې سونه جوړه کوئ دا هم سود دی، بلکې زرګر به سونه درکړي او ته به لاس په لاس روپۍ ورکړي. حدیث کې دې کې لفظ دی چې یدن بیدن او حا او حا او مثلن بمثلن، دې کې به زیادت هم نه کوي او نیټه هم په دې کې نه کوي. البته د اهل علمو لکه شیخ محمد صالح دا مسله لیکلې ده او لږه یو اسان یو د سهولت طریقې ولا ښودلې ده. هغه دا چې دلته قبض نه کېږي لاس په لاس، ځکه هلته ته مثلا دوبۍ او سعودي کې روپۍ ورکړې نو پېښور او دغه کې د صوابۍ کې مثلا او مردان او پنډۍ او دې ځایونو کې نو دلته به څنګه لاس په لاس شي. نو بیا هغه یو ټکی ویلی دی انشاءالله هغې باندې صرف جواز پیدا کېږي. هغه دا چې والصک یقوم مقام القبض،
دا دی ول چک ورکی او رسید دی ول ورکی. مثلا ما د ونډي والا له روپۍ ورکړي چې فلانی دا 10,000 ریال دي دا بزما کوړه وېسي نو هغه به مال یو چټ راکی چې ستا مت 10,000 روپۍ را ورسېدي نو دا به ان شاء الله د هغه قبض نه دغه شي دا کافی شي. او وندو والا هم لګ زیته مته د معاملو کې نه کوي، اکثر د قرضونه کوي د سیو خو دغه ګناه کوي. بل په قرض کې چې وکی نو کریټ مثلا شپېتي نو دا یو ل 55 حسابي ولې وي قرض مې سکړې ده نو په دې کې قبضم شرط دی او مثلیت هم شرط دی. ډیر احتیاط د خبرو کې وکړي. د مرګره وي یو ماشوم دی او ځاني ویشت او یا ګولې وخړلې وای د بد څه حکمي چې نابالغ ان شاء الله د مرفوع القلم دی. صحیح حدیث کې دی چې د درې خلکو نه د الله قلم اوچت شوی دی، یعنی الله یې نیسی نه پی. دا معنی ده یو د نابالغ نه، یو د لیونی نه، یو د ودنه. او د دې د معنی نه ده ګوره چې رفع القلم عن ثلاث معنی ده دی چې د دنیا هم پیسه نشته دی. زنانه د وده او بچی لاندې که دا به د دې روجي نیسی. که دا څوک وایي چې رفع القلم عن ثلاث نو بیا خو حدیث کې هم دی چې رفع قلم اوچت شوی دی مرفوع القلم دی. څوک خاطی هغه سړی چې خطا ان کار کړی او سره دی نه چې قتل خطا تی وشي رفعان امتی الخطا او النسیان نو هغه کې شریعت کفاره ویلې ده. نو دغه شان معصوم دی، دا معصوم مرفوع القلم دی، یعنی الله په دې باندې نه نیسی. الله دې موږ استاد معصومان او ځوانان د دې شنه وساتي. دا ورور محترم وي چې چا یو نظر ومنه چې زبا دا ګډ علالومه د الله په نوم باندې کدا کار مې وشو نو آیا د دې په عوض کې به پیسې د دې ګډ شي ورکولې او کنه؟ اول خدا دې چې دا نظرونه ډیر مکوي، ځکه حدیث کې راځي چې دا د بخیل د مال نه ایستلې کیږي. دا الله ته شرط لګولي الله کده سي دراله وکده سي بل وکما به کده طاعت نظر و دی باندې به پرواله کې او کده ګناه نظر نو دی باندې به پرواله نه کې. اوس دا دی چې د دې په عوض کې ته قیمت ورکې د دې ګډه نو اهل علم لیکي چې دا به نه ورکې، دا صحیح نه دی. ځکه ابن ماجه کې حدیث دی چې من نظر نظرا چا چې یو نظر ومنه او فاطاق ایفی به وسدای چې په دې پرواله وکي نو فلیفی پرواله دی په وکي او مقه شی بدغه کوي نو چې ګډ دې منلې د دې په عوض کې به ته قیمت نه ورکې ګډ به ورکې. البته یو شی منلې دی او هغه به نه پیدا کی بیخي ورک دی نو به اهل علم وی عند الضرورت الشدیده به قیمت شی ورکوله نور قیمت به نه ورکې او اصل چیز به ورکې چې کوم دې منلې دی او دینه خپل هم خوراک نه کېدا به غریبانان خوري. به دا ورور محترم وی زمونږ د علاقو کې وای د سړي څوک چاله لور ورکی به داغه وادي نو دا د جنې پلار زی او داغه نه سړی نه وریږي او غوړی او د لارګو پیسې او هر څه تی واخلي خپل کور کې دلته په ډوډۍ ورکی وای دا شران څه حیثیت لري. اصل دا چې نن سبا زمونږ استاد زمانہ کې د سنتو جنازې وتلې دي او بدعت او رسمونه او رواجونه زمون کورون ته دنن نه وتلې دي. دې طریقې باندې چې دا جنې ودیږي دلته پلار ډوډۍ ورکي او دا ډوډۍ ګانې ورکي او دا نکریزي دی او دا مندي دا او دا بل او دا بل او دا بل دا ټول د شریعت خلاف عملونه دي. شریعت کې دا دی چې ناوې راوله او چې خاون کور ته راله بعد الزفاف او یا بعد العقد ته خاوند به سباله د ولیمې ډوډۍ ول ورکی. و زمانه خو اکثر د جنې په کور باندې ولیمې ډوډۍ ورکی او دا نمونه او طریقې دا د فلانی او دا د فلانی دې طریقه باندې شرعاً دا حرام ده، دا معاملات دا صحیح نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو د الله د سختو دشمنانو هغه سړی دی چې با حرن چې اصلي خرڅ کو دغه پیسې وخوړلې هغه کې دا د خويندو او د نونو د سر د پیسې غستل او دا طریقې کول د خلاف د شریعت دی. بس د نبی صلی الله علیه وسلم خزي واده شوی دی، نونه واده شوی دی او د اغه زندگی زمونږ استاد سره لپاره یو اسوه حسنه ده. مونږ باغی کې وګورو چې ووم کته دا کار پکې نه وو نو مونږ او تاسو به هم نه کوو. دا ورور وی چې یو سړی باندې قرض یې او سړی تنګي او دا لاړ شي او د 400 روپو شی په 8000 باندې واخلي او بیرته دې سړی باندې خرڅ کړي او په نغد باندې په کمو پیسو وای د دې شرعاً څه حکم دی؟
دا د چا نه چې اغستی دی په ده باندې خرڅول دې ته بیع العینه وایي. او بیع بالعینه حدیث د عایشې رضی الله عنها کې دی او د زید ابن ارقم چې کومه واقعه ده الله دې راضي شي ته چې دې باندې حج او جهاد او منځونه او عبادتونه ټول برباديږي. او باقي دې طریقه باندې چې یو سړی مضطر دی محتاج دی او ته د هغې نه داسې ظلم وسکې 4000 ورکې دا هم د مروت او د مسلمانۍ خلاف دی. البته داسې ده یو چا نه یو سړی یو شی واغسته یا ګران یا ارزان او په بلې خرڅوي یا ګران یا ارزان نو دای مالک دی دا اختیار لري. خو د بیع المضطر نه ځان بچ کول پکار دی او د بیع العیني نه ځان بچ کول پکار دی. او دغه شی نه دا تا کوم نوم ولایت کاندر پلای د کڅ شی دی د کې خو اکثر سودونه دي او په دې سودي معاملو کې خلک اخته دي. نو بالکل دی نظام وساتي او د دې د وجه نه ډېری دښمنیان خلکو لراله او ډېر ځوانانم د مین نه لاړ د دې معاملو د وجه نه ځکه دا سودونه کوي او دا په وخت په وخت ډیریږي به اخر کې اذان ولي او یا استبل ولي. دا یو بل ورور وای په دې فیسبوک کې دا بازي جنکۍ دی وای او تلاوتونه کوي وای دې ته قتل څنګه دي. اصل خبردار ورور کله چې انسان د خپل دین نه خبر شي نو حدیث کې راځي وای رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ډیر سړی قرآن لولي او قرآن په هغې باندې لعنت وایي. دا یو فقه کې یو مسله ده چې د زنانه اواز عورت دی که نه. نو قول راجح د علماو دا دی چې عورت نه دی من وراء الحجاب چا څه خبره شي کولی خو هم داسې جویلې خبره نه کوي. خو دا معنی چې ته تصویر ته ودرېږي او فیسبوک کې خپل تصویر ورکړي او سر او خوله تاوې راتاوې او تلاوت هم داسې څه د ډمچورۍ په شکل باندې کوي نو دا به اتفاق المسلمین دا حرام دی دا به کار به نه کوي. ځکه دا ته تلاوت کې خدا شکل ښکاره کول پردو سړو ته او به محضر عام کې داسې راوتل نو هغه مسلمانانې خویندې چې هغه دا کار کوي باید چې دا ونه کړي دا شرعاً دی له صحیح نه دی. یوه زنانه د محجبه د حجاب کې پټه د بیخي هغه یو دینی خبره کوي دغه جدا حیثیت دی. خدا چې مخې ښکاري او لګي او دا تلاوتونه کوي او دا لکان ورته ګوري نو دا کار نه دی په کار. دا یو ورور محترم یو تپوس یې کړی او ما جواب هم ورکړی والله اعلم خو دی وایي جواب نه دی شوی. پلار 1 لک روپۍ ګټلي او کاروبار یې کړی او بیا د هغې نه وروسته زامنو خپلې پیسې ګټلي کروڑونو او لکونو ته رسېدلي. آیا د زامنو په دې کې یعنې د ورونو په دې خویندو د دې ورونو په دې مال کې بیا یې څه شته او که نشته دی؟ که دا ډېرې روپۍ دغه د پلار د روپو نه ډېرې شوي لکه دغه د پلار روپۍ دي او چاله په تجارت ورکړي او ډېرې شوې نو په هغې کې د خویندو هم ډېرې شوې او د ورونو هم ډېرې شوې او که نه ورونو خپل ځان له ګټلي نو بیا قاعده دا ده چې د ورور په ګټه کې د خور په میراث کې حق نشته دی. اله به چې د ورور خپل بچی نه نو بیا خور میراث شي اغستی کې نور خویندې به هغه مال اخلي چې کوم ورته د پلار نه پاتې دی. دا ورور محترم وایي د نبي صلی الله علیه وسلم د سرکه ولې خوښه وه وایي چې حدیث کې ویلي دي چې خطر کاری دا سرکه ده. ګوره وروره د دې حدیث باره کې محدثین وایي د دې دا ماننده چې علی العموم په ټولو ترکاریانو کې دا غوره ده. خدا دغه وخت و رسول الله علیه وسلم کور ته راغی او ویل څه ډوډۍ شته څه وچه ډوډۍ به وایي چا کره ترکاري شته کوم بیبي کور کې وایي نشته دی نو یوې ته یې له سرکه راوړه نو رسول الله علیه وسلم ویل دا ښه طعام دی خپله هلته یې په تسلي ورکړه. همدغسې بل روایت کې دی چې نبی علیه السلام راغی وایي څه بنئ نو یو بیبي ورته ویلې مالګه ده نو رسول الله علیه وسلم ویلې چې نعم الادام والملح دا مالګه ډېره ښه ترکاري ده نو دې خو دا هم د ماله چې دا په ټولو کې غوره ده. او بعضې علما وایي دا خل سرکه ځکه ده وه چې دا د مسکینانو د فقراو خلکو خوراک دی او اطبا به دا ډېر لیکي چې خل سرکه کې ډېرې فایدې دي دا وایي بلډ پریشر هم ختموي د شوګر له هم ښه ده او ډېرې فایدې دي پکې نورې او دې کې وایي حرارت او برودت هم دی اطبا دا لیکي. دا یو بل ملګری وایي په ریاض کې وایي موږ یو هلته وایي 3 اذانه کېږي
والله عالم وروران دریا څه موږ هم تلي موږ د جماعتونو کې درې نه دي دغه کړي هغه یو ځان چې هغه بخاری کې دی نو هغه د اقامت دی او د عثمان رضی الله عنه زمانه کې یو زورا کې کېده یو د خطیب مخې ته او یو به دغه بل اذان وو چې هغه اقامت دی او دلته علما دي خیر دی ریاض کې سعودي کې نیکان علما دي ته پوسټ وکي هغه هم په دې موضوع پوهه کی دا مرګره وي څپلو کې مونږ کول دا جایز دی او کنه جایز دی نو چې څپلې پاکي بالکل مونږ پکې شی کولای خو جمعات ته بنن نه باسي چې پاک جمعات او قالینی او ته پاغه باندې ګرځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی نعاله او دا به مې چې د يهودو خلاف وکي فیزار کې مونږ کوي هغه ډیر بد ګڼه دا امام بخاری بابم ذکر کوي الصلاه فی النعال دا بعض خلک د جنازو کې ودرېږي نو دا به سادهګان په گزر ویل کې پیسې روباسه دا الله بنده تولې د پیغمبر د خبرې خلاف کې یو تن په کې ویل وي ګوره موسی علی السلام ته الله وی چې پخلان علیک نو د پخلان علیک دم نه ته دغه کې په جنازه کې پیسې روباسه په دې پخلان علیک ته خپوي دی او که محمد رسول الله او که صحابه په خپویدل نو د الله او رسول نه ځان مخ کې کاوه کنه بس رسول الله علیه وسلم څنګه ویلي امر څه کول پکاري دا ورور محترم د صدل بارکه ته پوس کې او دراوین څه تذکرې هم کړی دا الله دې عمر کې خیر واچو ور تحفه الاحوزی د عبدالرحمن مبارک پوری سی ابو ګوره زبته کتابونه وخیمه دغه وګوره د عون المعبود وګوره د موضوع باندې او د ابن حجر فتح الباری وګوره خلافیات د بهقی سی وګوره او د موضوع باندې علماء مستقل رسالیم لیکلي دي دا ورور محترم وي د ماشوم د رضا مدت څونه ده نو دا مسله اختلافي ده د جمهور علماء قول دا دی چې دا 2 کاله ده والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه الله رب العالمین څونه په تاکید ذکر کړي 2 کاله دی او پوره دی او چې چا اراده چې مدت رضاعت پوره کی او سوره لقمان کې هم د سیدی او فیصاله فی عامین او احنا پرونه وای چې دا دغه د 2.5 کاله ده د سوره احقاف آیات راخلی وحمله وفصاله 30 شهرا خو موږ دا ویو چې الحمدلله د آیاتونو باندې صحابه ډېر خپویدل او د قران مفسر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داغه نه د دې آیات باره کې چاته پوښتنه وکړه هغه ول دې آیات کې اقل موده د حمل هم ده چې کله د حمل موده شپږ میاشتې شي نو 2 کال رضا ته پاتې شو او که د حمل موده و میاشتې نو 3 میاشتې پای به ور کوي او که 8 میاشتې نو 2 میاشتې پای به ور کوي او که 9 میاشتې نو 1 میاشتې پای به ور کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر راغی نو چې تفسیر راغی نو دې ته به چا قولونو ته ضرورت نشته بعضی خلکو خدا ویل چې وحمله لاس کې ګرځولې او د تینه جدا کولې نو خو 2 میاشتې 2.5 کالندې خو به ډیر ماشوم خلک ګرځي نو صحیح خبره د جمهور علما او قول چې دا د ظاهر د قران نه معلومیږي او د حدیثو نه معلومیږي چې رسول الله علیه السلام وی د 2 کالو نه وروسته رضا نشته ده نو هغه داري چې مدت رضا 2 کاله ده د 2.5 کالو قول کمزورې ده دا یو بل ورځ موږ یو مرګري خوب لیدلې د کوثرې موتري لیدلې الله دې عمر کې خیر واچو ورو د در لفتا ده دغه موږ د خوبونو تعبیرونه نه کوو او ځکه چې هر سړی واره خزه دا ود کیږي ماشوم ود کیږي ځوان ود کیږي بوډا بوډا ود کیږي نو دا چې خوبونه یو دا ډیره ګرانیږي ښا الله دې اجر در دا یو ورور محترم وای زمون خواته د احناف مسجد ده او منګه منی کوي د دینه چرته وای چې رفل دینه و مين او دا بنه کوي وای موږ دې پسې مونږ کوو کنه کوو او زمکه نه مباسبه ورور دا خو مونږ بار بار ویلي دي چې احناف مؤمنان دي مسلمانان دي او مونږ پسې کیږي خو په دې شرط باندې چې مونږ په قلاره کوي یو او دا دې چې تفسیر فاتحه شي رسوله او نور دا د بازو ظلم دی چې کوي زوم یو سړی او چرسی سړی نه منی کوي پودری نه منی کوي به حیا خزي نشي منی کوله
چې دا بې حیا بې ایمانه ښځې مثلا په دې عالم کې بې حیایي خورئ ډمان نشي منې کولی او یو سړی رفالیدین یې وکړه او یا یمین ووی او ته ورسره دښمني کوې چې زما جومات ته مه راځه د الله نه دې دا خلک ویرېږي داسې نه چې الله یې د دنیا او د آخرت په شرمونو باندې ونه شرموي یو عمل بیت الله کې کیږي د رسول الله په جومات کې کیږي بخاري کې شته مسلم کې شته او ترمذی ابو داود کې شته مشکات کې شته او دوی وایي زمونږ په دې جومات کې بیا نه کوئ نو دا خو د الله کور نه دی که د الله کور وی وان المساجد لله او غټ ظالمان هغه دي چې بس د الله د جوماتونو نه خلک منې کوي خیر دی چې په قلاره مونځ یې کو تاسې اوسه مونځ کوئ او بس فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه یېره وکئ چې څومره مو وسي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ملګری وایي دا ګیدړ سنګي څنګه شی دی بس دې چې تر ګیدړانو نه تپوس کول غواړي دی دا کارونه کوي دا څیز نه په اسلام کې شته او انشاءالله نه څه حقیقت لري فلاني وایي ګیدړ سنګي کړی دا او داسې کوي او هغسې کوي که څه جادوګر څه شی کوي کړي به یې که نه الله او رسول دا موږ ته نه دي ښودلي دا ملګری وایي چې د سار جمع ولاړی نو سنت کیږي او که نه کیږي دا خبره ما بار بار کړې ده او بیا به مې کړې ده هغه دا ده چې هره جمع ودرېږي نو اذا